هم مکیی دي او یا مدني دي. د علماو پکښې اختلاف دي، څوک مدني دي، څوک وایي مکیی دي. دا سورت مبارک چې دی فقط 3 آیات لري، 10 کلمې لري، 42 حرفه پکښې دي. او د دې په فضیلت کې خو ډېر فضایل راغلي دي. یو فضیلت یې دا دی چې دا سورت سړی ډېر وایي، الله جل وعلا به په جنت کې چې څه چې ولي دي د هغو ګوتو څخه به دی اوبه کړي. او څوک چې صدقات او اضحیې کوي په ورځ کې د اختر، د ده برخه به پکښې وي، ده ته به هم الله جل جلاله د هغه څخه ثوابونه ورکوي. او د دې شان نزول علما لیکي چې نبي علیه السلام مبارک زموږ سره ناست و، باره داسې پریشاني یا د بېهوشۍ حالت پر راغلی. خو وروسته بیرته نبي علیه السلام مبارک جوړ سو، سر مبارک یې راپورته کړي او ویې خندل. نو بیا صحابه ورته وویل لما ضحکته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولې دې وخندل؟ نبي علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې انزلت علی انیفا سوره، اوس د هغه چې پر ما باندې نازل سو یو سورت، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. څو چې ختم یې کړي داسې، بیا یې وویل اصحابانو ته اتدرونه ما الکوثر، تاسې خبر یاست چې حوض کوثر څه دي؟ قالوا الله ورسوله اعلم. صحابه مبارکان ورته وویل چې خدای او رسول عالمان او خبردار دي. قال نبي عليه السلام مبارک وویل چې دا نهر یو واله ده، اعطانیه ربي عز وجل في الجنه، دا واله ما ته راکړه زما رب جل جلاله په جنت کې، خو پر دې باندې خیر کثیر ډیر دی، او زما امتیان به په ورځ کې د قیامت ما ته راځي، زه به د دې حوض کوثر اوبه ورکوم، او لوښي یې پر شمېر د ستورو دي، دغونه ډیر دي، او خلک به هم د هغو نه ډېر راځي. خو خپل امتیان نبي علیه السلام مبارک پیژني په دې سره چې هغه غر المحجلین وي، سپین مخې سپین اندامې وي، د اثارو علامو څخه د اوداسه داسې وي، هغه علامې وایي چې زما امتیان یې هم زه پیژنم. خو په دې وخت کې یو امتي را روان وي، ملک یې بند کړي، ملک یې پر بله خوا باندې کش کړي. نبی علیه السلام مبارک وایي فاقول ربي انه من امتي، دا خو زما د امت څخه دی، یا رب دا ولې ملایکو راسه کش کړي؟ فیقول بیا ووایي انک لا تدري، ته خبر نه یې ما احدث بعدک، چې در تا وروسته دې سړي څه چمونه کړي دي، څه نخرې په دین کې کړي دي، څه نارواوې کړي دي، نو ته خبر نه یې، نو ځکه دی ستا د حفظ کوثر قابل نه دی. نو خدای دې موږ د داسې حاله وساتي چې د نبي علیه السلام مبارک د حفظ کوثر لایق به نه یو، امتي به وي او لایق به نه وي. خدای امتحانات د رب جل وعلا چې کېږي په دې انسانانو سره، نبي علیه السلام به نارې وي چې دا زما امتي دي، خو ملک بې نه ور پرېږدي چې دا وروسته در تا یې ډېر ناشولته کارونه کړي دي. نو د الله جل وعلا په خاطر د ډېر مخلوق سره ښه کول دا سړی کامیابۍ ته رسوي. د نبي علیه السلام مبارک په خاطر د هغه کسانو سره چې د نبي علیه السلام مبارک سره نسبت وي ښه کول، دا سړی کامیابۍ ته رسوي، د نبي علیه السلام مبارک حوض کوثر ته رسوي. د دې څخه یو دا دی چې نبي علیه السلام مبارک وایي چې زما اهل بیت و اولاد په تاسو کې که چیرې تاسو په دې منګولې ټینګې کړلې، تاسو به خطا نه سئ، زما حوض کوثر ته به مو راولي، زما د حوض کوثر به مو راورسوي. نو دا صحیح حدیث دی، نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی. او بل دا دی چې کم وخت د نبی علیه السلام مبارک زوی عبدالله علیه الصلاة والسلام وفات شو، او څوک وایي ابراهیم
علیه الصلاة والسلام د نبي علیه السلام مبارک زوی دا وفات شول. نو په دې کې دا مشرکینو وویله چې دی اولاد نه لري، یو څو شپې به یي بالا نامو نښان به ټوله قطع سي، بیرته به موږ یو، هغه بدپرستۍ به وي، هغه حساب کتاب وي. نو الله جل جلاله رد د دې کفارو وکړي او په دې کې ورته وویله چې شان د دشمن ستا به ابتر وي، نوم به یې قطع وي، هېڅ نوم و نښان به د دې پاته نه سي، بلکې ستا ده به پاته سي. نو ځکه الله جل جلاله اوس فرمایي انا په تحقیق سره موږ چې اعطینا در کړي دي، موږ کوه تا ته یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم الکوثر، حوض کوثر مو در کړی دی چې دا ډېر پراخه حوض دی. نبی علیه السلام مبارک وایي د معراج په شپه لږ مې یو رقم زرغونه مرغان ولیدله چې ګرځېدله. نو بیا ما پوښتنه وکړله چې دا څه شي دي؟ نو بیا راته وویل چې دا ستا حوض کوثر دی، دا مرغان پر ګرځي د سدرة المنتهی سره. نو دا اوس موجود دی، د نبی علیه السلام مبارک ته الله جل جلاله ورکړی دی چې هیڅ مخلوق ته یې نه دی ورکړی، دا د یو حوض و د یو ولی امتیاز. ستوري لوټې لکه ستوري د اسمان دغونه په شمېر د هغه عدد باندې دي، او اوبه یې تک سپینې دي، تر شیدو سپینې دي، تر عسلو خوږې دي، او که یې پلا چا وچښلې لم یظمأ ابدا، تر ابد د پورې به بیا دی تږي نسي. داسې به الله جل وعلا اوبه کي په دې حوض کوثر سره. نو حوض کوثر او شفاعت د نبي علیه السلام مبارک دا ستا دا په مخ کې دي. او حوض کوثر علما وایي خیر کثیر ته هم ویل کیږي چې نبي علیه السلام مبارک ته الله جل جلاله خیر کثیر ورکړی دی. د هغو څخه خیر کثیر څخه اول نبوت و رسالت دی، دوهم قرآن عظیم دی، دریم هغه شفاعت دی چې الله جل جلاله اذن او اجازه د شفاعت د مبارک ته کوي. دا کوثر خیر کثیر ته هم ویل کیږي. فصلی ته لمنځ ادا که لربک، رب لره که ستا، چې لمنځ د لوی اختر ځینې مطلب دی، د لوی اختر لمنځ دا ځینې مطلب دی. نو دا 2 رکعاته لمنځ موږ کوو، په دې کې تکبیرونه وایو، یې د رب جل جلاله بیانوو. نو 6 تکبیره زوائد زموږ پر مذهب ویل کیږي، او په هر تکبیر سره لاسونه پورته کیږي بیا ایله کیږي. نو دا واجب دی. وانحر او بیا وروسته علالیده وکړه، خپله اضحیه دې علاله کړه. نو مخکې تر لمانځه که چا اضحیه علاله کړل دلې دننه په ښار کې، نو دا وایي د غوښو دپاره علاله کړل، بیا هغه ثوابي نیت پکښې قطع دی، یا د ثواب نیت نه لري، بلکې اضحیه به سړی د اختر وروسته حلالوي، مخکې بیا نه حلالوي. حتی علما لیکي وایي که چیرې په عیدګاه کې هم لمونځ کېدی، په جاموګانو کې هم کېدی، وایي ښه خبره دا ده چې دواړه ادا سي بیا دې حلال کړي. انو مخکې به داسې و دا په پټه به لمونځونه کېدله، یا به منع و یا به څنګه و، په مساجدو کې به لمونځ ادا کړي، دستي به بس چاړه پر راکش کړه. د لمانځه وروسته دی په ښار کې د اختر لمونځ هغه عیدګاه لمونځ دی اصلي، هغه اعتبار لري. نو چې هغه موسي د جاموګانو دا موسي برای حلال که دا ښه خبره ده. او په کلي کې خو نو د اختر لمونځ نسته، هغه خو نو د سهار د لمانځه وروسته دستي حلالولی سي. ان شانئک، شان د دشمن که ستا چې دی، هو الابتر، هغه ابتر دی، منقطع دی د هره خیره څخه، هېڅ نام و نښان بې نسي پاته، لکه عاص ابن اوائل چې دغه خبره کړې وه. نو ستا د دشمن هېڅ نام و نښان به پاته نسي. او تا لره ورفعنا لك ذکرک، موږ پورته کړی دی تا لره ذکر ستا، نام و نښان ستا، چې د ورځې پر د قیامت اذانونه کیږي، اشهد ان لا اله الا الله ویل کیږي، اشهد ان محمد رسول الله در رسول الله هم ورسره ویل کیږي. که اقامت کول کیږي د هغه رقم اشهد ان محمد رسول الله ورسره ویل کیږي، په خطبو کې ویل کیږي، او په اطاعت کې ومن یطیع الرسول فقد اطاع الله، که چا اطاعت رب جل وعلا وکړي د اطاعت الله جل جلاله وکړي. نو الله جل جلاله د نبی علیه السلام مبارک نوم ډیر پورته کړی دی، نام و نښان یې پورته کړی دی. په هر څه کې د ده لوړوالی او شرف موجود دی. دا ټوله د نبی علیه السلام مبارک صلی الله علیه و آله وسلم کمال دی که څوم په امت کې ښکاره کیږي، مګر اصل حقیقت نسبت یې وده ته کول کیږي.
په امت کې یو ښه عالم او ښه بزرګ سړی غوث پیدا کېږي، دا هم په برکت سره د نبي علیه السلام مبارک پیدا شوی دی. نسبت یې دته کول کېږي. په هر شي کې خدای پاک دته شرف ورکړی دی. نو شان د دشمن ستا قطع دی، هغه به خپل مقصود ته نه رسیږي، او الله جل جلاله به تا خپل مقصود ته ورسوي. او ملغلري و یاقوت څخه جوړ دی دا حوض، دننه به څونه ښایسته وي، دا اوبه پکښې ولاړې وي، او دننه هم د یاقوت څخه جوړ دی، او چارکنجه دی داسې، دا کنجان یې بیا د سرو زرو څخه دي، خاوره یې خوشبویه ده تر مسکو. او بعض علما وایي چې الله جل جلاله په جنت کې هم د هغه واله ورکړی، په ورځ کې د قیامت هم د امتیان په راځي، هلته هم سته، دا یې دواړې ورکړي دي نبي علیه السلام مبارک ته. نو سورة انا اعطینا شریف هم پر دغه ځای باندې خلاص